أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث او په هغه ورځ چې راپاسو مونږه من كل امه د هر یو امتنا شهیدا یو گواه ثم لا يؤذن بیا به اجازت نشي ورکولې للذین كفروا هغه کسانو ته چې کافران دي ولا هم يستعتبون او نبد دوینا عذر قبل ولیشي واذا راى الذين هر کله چې اویني هغه خلق ظلمو چې ظلم یې کړی دی العذاب چې اویني عذاب فلا يخفف عنهم پس نبشي کمولی د دوینا ولا هم ينظرون او نبدوی ته مهلت ورکولی شي واذا راى الذين اشركوا او هر کله چې اویني هغه کسان چې مشرکان دي شرکاءهم شریکان خپل قالون او بوایدی ربنا ای رب زمونگا هؤلاء شرکاؤنا دا زمونگا شریکان دی الذین هغه کسان كنا ندعو چې مونگا ببلل من دونکا بیلتانا فالقوا پس دوی به واپس کړي الیهم د دوی طرف ته وروب غرزی د دې طرف ته یعنی واپس بکړي د دوی طرف ته القول دا خبره انکم لکاذبون چې بشک تاسو دروغجن یې والقوا او دی به وګرځي یعنی روان دي بکړي ال الله تبارک وتعالى طرف ته یومئذ په دغه ورځ باندې السلام فرما برداری وضل عنهم او ركب شي د دوینا ما كانوا يفترون هغه سوچ دوی د ځان نه جوړول کول الذين كفروا هغه کسان چې کافران دي وصدوا او من کول به دوی خلق عن سبيل الله د لارې د الله تبارک وتعالى نا زدناهم عذابا مونږ بزیات کو دوی ته عذابا عذاب فوق العذاب د پاسه د عذاب بما كانوا يفسدون په سبب د دې چې دوی به فساد کولو و يوم نبعث في كل امه او په کوم ورځ چې مونږ به را پاسو في كل امه د هر یو امتنا شهیدا یو گواه عليهم په دوی باندې من انفسهم د دوی د نفسونو وجئنا بك او مونږ به راولوتا شهیدا على هؤلاء گواه په دې خلکو په دې کافرانو ونزلنا عليك الكتاب او مونږه نازل کړی دی پتا باندې کتاب قران تبیانا د پاره د بیانولو لكل شيء د هر یو چیز وهدن او هدایت ورحمتا او رحمت وبشرى للمسلمين او زیر د پاره د مسلمانانو